بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو. زموږ د خپرونې دوام دی. بېلابېلې برخې مو ولرلې. دا ورې په خپرونه کې له ښه مرغه د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي ویاند ښاغلی سعادت صاحب زموږ سره په خپرونه کې دی. سعادت صاحب ستړي مه شئ، خپرونه کې ډېر ښه راغلاست درته وایم. ډېره زیاته مننه، تاسو هم ښه راغلاست. کور ودان. پیل به یې له دې وکړو چې سږنۍ شپږیزه څومره ښه کوریج شو هغسې چې ستاسو توقع وه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په شپږیزه باندې که پیل وکړو، ډېره رنګینه شپږیزه وه. څومره چې رنګونه زیات وو، د افغانستان د مشهورو ستورو شتون پکې زیات و، هماغومره یې کوریج هم ډېر ښه و. که هغه کوریج مونږ د عمومي پروډکشن له لارې وښایو، که د اس ای بي میډیا له لارې وښایو، که هغه نورې رسنۍ چې مونږ سره په دغه برخه کې همکارې وي، ټولو خپله هڅه کړې ده او کوي. مونږ له نیکه مرغه د افغانستان له هر زونه مونږ سره په دغه شپږیزه کې د رسنیو استازو ګډون کړی و، که هغه د مشرقي زونه وي، که اخوا د پکتیا او پکتیکا نه ځینې رسنۍ راډیوګانې تلویزیونونه والا هغوی موږ سره اکریډیټیشن اخیستی او راغلي وو. د هلمند او کندهار نه هم زموږ همکاران راغلي، د امو زون نه هم یو شمېر همکارانو. نو کوریج هم ډېر ښه وشو او له ټولو اړخونو ډېره رنګینه وه. لکه څنګه چې تاسې وړاندې اشاره ورته وکړه، عموم کې له رسنوالو سره، له خبریالانو سره ستاسو هغه د معلوماتو شریکېدنه څنګه وه؟ په ټوله کې رسنیو څومره ښه کوریج ورکړ؟ بالکل، تاسو پوهیږئ چې هره ورځ چې دلته سیالۍ ترسره کېدلې، هره ورځ 2 سیالۍ ترسره کېدلې. له دې کمرغه ځکه 20 فارمیټ دی، یو سیالۍ له سهار طرفه وه، بله سیالۍ له غرمې وروسته وه. نو هره ورځ رسنۍ راتللې او د لوبې په پای کې ما هڅه کړې د دوی د غوښتنو په اساس باندې دوی سره لوبغاړي وغږېدل، دوی سره خپلې تجربې شریکې کړي. په ځانګړي ډول تاسې به لیدلي چې په دغه شپږیزه کې د سینیر لوبغاړو تر څنګ ډېری ځوانان وځلېدل. نو دوی هم له سینیر لوبغاړو سره مرکې وکړې، هغوی وغږو د دغه شپږیزې باره کې د هره ورځ چې کوم سیالۍ کېدلې د هغې سیالیو په اړه باندې هم یې ځوانان وغږو. د دې تر څنګ مسؤلینو سره هم یو شمېر مرکې ورته آماده شوې تر څو دوی د مسؤلینو سره وغږېږي او په ټوله کې د شپږیزې په اړه او د افغانستان د کورني کرکټ ان تر نړیوال کرکټ په اړه هم پوښتنې وشوې او دوی هغه څه چې په کار هغه ټول مواد یې واخیسته او هغه خپل پوښښ لاندې راوست. وروسته به لیدونکو ستاسو نورو پوښتنو ته هم راځو، خو وړاندې به په داخلي کرکټ کې لا هم تام شو. شپږیزه ایونټ یا شپږیزه لیګ د افغانستان د کرکټ بورډ یو غټ لیګ دی. څه داسې نور هم پلان شته چې له دې وروسته به نور لیګونه په لاره اچول کېږي، نورې ورته سیالۍ به ترسره کېږي؟ که تاسو وګورئ، سږکال د افغانستان په کورني کرکټ کې قشتېپې په نوم سیالۍ اضافه شوې چې هغه شلوریز فارمیټ و. شپږیزه تېر کال د چون زموږ نړیوال مهالویش د نړیوالو سیالیو ډېر زیات مصروف و، لوبغاړي ټول د هېواده بهر په نړیوالو سیالیو کې مصروف و. په هماغه خاطر تېر کال ونه شوه، سږ کال وشوه او په ډېر ښه ډول وشوه. له اوله ورته پلان نیول شوی او لوبغاړو سره دغه کومه وینډو یا کوم وخت چې موږ دغې سیالیو ته ځانګړی کړی و د هغوی سره کمیونیکیټ شوی و او ترسره شوه. انشاءالله ولې نه، هر وخت چې مونږ اړتیا وینو، اړتیا ته په لیدلو په کورني کرکټ کې سیالۍ اضافه کېږي. مونږ په کورني کرکټ کې شپږیزه درلوده، قشتېپه اضافه شوه. انشاءالله هڅې روانې دي چې په راتلونکي کال کې به ای پی ایل هم ترسره کړو چې هغه هم په شلوریز فارمیټ کې دی. که د 500 ورځې باندې سیالۍ وګورو، مونږ ګریډ 2 سیالۍ لرو، ګریډ 1 لرو. سږ کال انټر کلب هم په 500 ورځې فارمیټ کې وشو. نو هغې دپاره هم هغه دی کورني فارمیټ کې مونږ هغه بیک اپ سیالۍ لرو چې دلته کورني لوبغاړي آماده کړي. که مونږ هغه ته وګورو، مطلب د سور بال کرکټ ته وګورو، 3 ډے دا 4 ډے دا هغه هم روانې دي. نو هر وخت چې اړتیا لیدل کېږي، انشاءالله موږ به په کورني کرکټ کې دغې سیالیو ته لا ډېره توجه کوو. ډېره مننه سعادت صاحب. د ای پی ایل یا د افغانستان د غوره لیګ یادونه مو وکړه. راتلونکي کال ته تاسې وویل چې په راتلونکي کال کې به هغه هم ترسره کېږي. تقریبا چارې څومره بشپړې شوي دي او مینوالو ته د زیري په ډول څومره اطمینان ورکوي چې په راتلونکي کال کې به دا لوبې ترسره کېږي؟ ګوره، ای پی ایل وړې سیالۍ نه، ډېرې سترې سیالۍ دي. په هغې کې باید د افغانستان کرکټ بورډ تر څنګ یو ډېر پیاوړی پارټنر اوسېږي. نو هغه مونږ اعلان ته ورکړی و، له هغې جملې بیا 3 کمپنۍ شارټ لیست شوې وې. له هغوی سره اوس نږدې نه خبرې روانې دي، تقریبا نهایي شوي دي چې یوې کمپنۍ سره مونږ فاینل کا دا موضوع. انشاءالله بیا به د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو څانګې نه هغه نیټې به هم په ډاګه شي، هغه ماډیول به هم په ډاګه شي او همدارنګه دا به هم په ډاګه شي چې دا راتلونکي ای پی ایل په کوم هیواد کې ترسره کېږي. را به شو وروستۍ پوښتنې ته. د افغانستان په راتلونکو نړیوالو مسابقو یا په نړیوالو لوبو به تم شو، په دې به وغږېږو. راتلونکي کې کومې لوبې پلان شوي دي، هم د ملي لوبډلې او هم د الف لوبډلې، چې لیدونکو ته معلومات ور وړاندې کړي؟
هو مونږ ان شاء الله شپږیزې نه وروسته د افغانستان د ټیسټ سیالیو لوبډله هندوستان ته ځي. هلته مخکې له دې چې نیوزیلند سره یوه ټیسټ سیالي ترسره کړي یو تمریناتي کیمپ به ورته جوړیږي کله چې هغې کې خپل چمتووالی ونیسو. نو بیا د سپټمبر له 9 نیټې تر 14 نیټې پورې مونږ د نیوزیلند سره ټیسټ سیالي لرو. له هغې وروسته بیا مونږ په متحده عرب اماراتو کې 3 ورځنۍ سیالۍ لرو چې هغه د سویلي افریقا سره دي. بیا به لوبډله زموږ ملي لوبډله به متحده عرب اماراتو سره وي، هلته به هغه سیالۍ به ترسره کوي. د دې ترڅنګ ویسټ انډیز سره هم خبرې روانې دي چې تر څو د چمپیونز ټرافي نه مخکې موږ وتوانېږو هغوی سره هم یو ورځنۍ سیالۍ ترسره کړو. د دې ترڅنګ که ووایم د الف یا افغان ابدالیانو لوبډلې لپاره دغه شپږیزه کې چې کوم ځوانان ځلیږي په دې کې تاسو پوهیږئ چې د سین ملي ټیم لوبغاړو ترڅنګ د کورني کرکټ د سپین بال قرارداد چې کوم لوبغاړي لري هغوی هم لوبیږي. د 13 انډر 19 ورلډ کپ کې چې کوم لوبغاړي ښه ځلیدلي وو هغوی هم شپږیزه کې دي. د ابدالیانو لوبډلې لوبغاړي هم دلته شته. نو دا یو ډېر ښه فرصت دی چې موږ د همدغې شپږیزې نه افغان ابدالیانو یا الف لوبډلې ته لوبغاړي غوره کړو، ځکه انشاءالله تاسو پوهیږئ چې په همدې کال کې د ځوانانو اسیا جام ترسره کیږي. خوشبختانه د افغانستان کرکټ بورډ مشرتابه د هغه اسیا جام د مخه د یو څلور اړخیز سیریز خبرې اترې کړي چې په هغې کې به عمان، هانګ کانګ، سریلانکا او افغانستان ټول ګډون لري. د همدې شپږیزې نه چې کوم ځوانان انتخابیږي هغې نه به یو افغان ابدالیان ټیم سکواډ آماده کیږي. هغوی به بیا ځي عمان کې به څلور اړخیز سیالیو کې ګډون کوي تر څو لا ډېر آماده شي. وروسته هغې به ځي بیا انشاءالله د ځوانانو اسیا جام کې به ګډون کوي. ډېره مننه سعادت صاحب، کور مودان. تاسو نه هم مننه چې کرکټ بورډ ته راغلی. مننه. خوشحاله اوسئ.